د ټرافیکي پیښو د کمولو په موخه د کابل ښاروالۍ له لوري یو بل ګام د کابل ښار په یو شمېر لویو لارو د هوایي پیاده روي پلونه جوړوي. دا مهال په کابل ښار کې 6 د هوایي پیاده روي پلونه جوړ شوي دي او د عامه خدمتونو دغه اداره غواړي چې 4 نور د هوایي پیاده روي پلونه جوړ کړي چې له ډلې د پروانېدو په ساحه کې دغه پل تازه جوړ شوی دی او عامو خلکو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. شهرداری کابل به خاطر بهبود رفت آمد شهروندان خصوصا از سرک‌های کلان 60 متره 10 پل هوایی آبرو را در دستور کار خود قرار داده که از جمله 6 پلش اجرا شده و 4 پل دیگه هم به زودی اجرا خواهد شد. این پل ها معمولا حدود 33 متر طولشان هسته، بالاتر از 2 متر عرضشان هسته و در دو طرف سرک زینه ها و کتارهایی داره که مجموعاً 114 متر به خاطر هر پل میشه. کابل ښار کې د سلګونو نورو پروژو ترڅنګ د پلي تګ هوایي پلونو پروژې هم هغه څه دي چې زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا پلونه د کابل ښار په هغو سیمو کې جوړ شوي چې د موټرو تګ راتګ پکې زیات وي. خلک د ښاروالۍ دغه اقدام د ښاري نظم او خلکو خوندیتوب برخو کې مهمه اړتیا بولي. د هوایي پلونو اړتیا د افغانستان په اکثره هغه ښارونو کې چې ګڼه ګوڼه ده ځینې لاندې فواید لري. اول د ترافیکي ګڼه ګوڼه له بینه وړي، د خلکو خوندیتوب رامنځته کوي، ښاري نظم رامنځته کوي. دا د کابل ښار کمبر څلورلارې سیمه ده چې اوسیدونکي یې د هوایي پلونو نشتون پر مهال د ځینو پیښو کیسې داسې کوي. یعنې دلته موږ ډېر وخت کېږي دلته د کراچۍ یا دوکان دی د ماشومانو لپاره موږ را سودا شهر خرڅوو. هغه ساحه کې تقریبا تاسو ته ښکاري دغه ساحه څه دی دغلته 2-3 حادثې شوي دي. موږ په خپلو سترګو لیدلې دي. یو سیاسره شهیده شوله بیچاره. دوی له هیوادوالو ښاري کلتور ته د پاملرنې غوښتنه کوي او وایي له سړکونو د تیریدو پر مهال دی له همدې پلونو کار واخلي. نو که څوک له خپلو ماشومانو ته ما دا پیغام ده چې دا ماشومان چې دي د خلکو دغه ساحه کې تیریږي نو باید له دې پل نه استفاده وکړي، چون دا پل د دولت یا امارت اسلامي د همدې لپاره جوړ کړی دی چې له دې سړک نه باید مرور بند شي، د پله نه باید استفاده وشي. دغه پل چې دا موږ او تاسو ته ډېره ګټه لري ورور. مخکې چې دا پل نه و دلته به 10 دقیقې 20 دقیقې موټر ولاړ ول، ازدحام به زیات و، ترافیکي مشکلات به ډېر و. اوس له ورځې چې دا پل جوړ شوی ده مکتب هلکان ماشومان ټول راځي دغلته نو دغه لار هم نه بندېږي، مشکلاتونه ډېر کم شوي دي، خلکو مشکلاتونه ډېر ګټه او فایده یې ورته رسېدلې ده. کابل ښاروالۍ روان کال 233 پراختیایي پروژې لري چې 160 یې د سړک جوړونې دي او نږدې 9.1 میلیارډ افغانۍ پرې لګښت راځي.